السلام علیکم ګلنو دوستانو، هیله لرم چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. تاسو ګورئ ټکنیکل عرفان او زه یم ستاسو ورور ستاسو کوربه عرفان الله رحیمي. ګلونو دوستانو، زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او له ملګرو سره زموږ دغه ارزښتناکې ویډیوګانې شریکې کړئ تر څو نور خلک هم ورڅخه مستفید شي. ګلونو دوستانو، نن موضوع مو د دې لپاره ټاکلې ده د زیاتو هڅو په پایله کې مونږه داسې یو نوی طریق مې تاسو لپاره پیدا کړ چې څنګه کولی شو زیاتره خلک له دې مشکل سره مخامخ وي. که چیرې مو موبایل ورک شي، سیم کارت، هغه زمونږ نمبر دغه ټول ورک سي، بیخي له منځه لاړ سي، یعنې موږ سره بیخي هغه نه سیم کارت وي نه موبایل وي. څنګه کولی شو چې هغه موبایل کې ثبت کړي نمبرونه چې د ملګرو انډیوالانو د دفتر د کارکوونکو نمبرونه وي، څنګه کولی شو چې نمبرونه بیرته موږ تاسو ډېر په اسانۍ سره لاسته راوړو. ګلونه دوستانو، مخکې له دې څخه چې ویډیو شروع شي نو زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او له ملګرو سره یې شیر کړئ. راځو ویډیو شروع کوو. ګلونه دوستانو، هر کله چې تاسې په موبایل کې یو نمبر وایئ، دلته فون ته راځو. نو فون کې موږ تاسې اوس یو نمبر وایي، دلته زه راځم، مثال اوس یو نمبر ثبتومه، صفر دغه نمبر زه ثبتومه. نو دغه نمبر ما ووایه، نو زه غواړم چې دا نمبر مې د یو دوست دی یا د یو ملګري دی یا د یو رئیس نمبر ده، نو زه غواړم چې دغه نمبر مې په خپل موبایل کې راسره وساتمه، یعنې یو ځانګړی نوم ورکړم دغه ته. راځم دلته اول راځي، د سر کې به تاسو وینئ، صبر چې ښه پوه شئ، د سر کې به تاسو وینئ چې دلته پون راځي. دلته که تاسو خیال وي دلته پون راځي، نو له پون سره دلته پون کې درې اپشنې موږ ته راکوي چې کله موږ تاسې دلته اوس عکس ورکوو، یو عکس ورته انتخابومه. دلته ګلونو دوستانو، دلته زه دغه عکس انتخابوم. دغه عکس ما انتخاب کو، نو دغه ډون کوم. هر کله مې چې دلته راوست، نو هغه نه وروسته دغه دلته لاندې بل اپشن راځي، نیم رئیس په نوم. رئیس نوم مې ورکړه. دلته بله طریقه هم داسې کیدلی چې که چیرې تاسو نه نوم ویر شي او کولی شئ چې د هغه کس په کوم پوسټ کې کار کوي هغه پوسټ هم ورکوي. مدیریت ډپارټمنټ کې به مثال پوهنې ریاست، کمپنی، وزارت تحصیلات عالی. نو دا نمونه ما ورکړه. دلته اوس راځم، دلته چې کله زه غواړم چې د نمبر که چیرې د موبایل له ما نه ورک هم سي او بیا هم زه باید دغه نمبر له ځان سره ولرم، نو دغه نمبر ته راځو. دا نمبر باندې دلته موږ تاسې راځو، دلته فون باندې کلیک کوو. فون ته چې کله موږ تاسې ورغلو، فون باندې زه کلیک کوم. دلته باید تاسو کوم کار وکئ. دلته چې کله تاسو فون باندې کلیک کوو، نو دلته تاسو ته څلور اپشنې راځي، سیم 1، سیم 2، ګوګل یعنې سامسونګ اکاونټ. نو دلته زه له ځان سره درې ایمیل ادرسونه لرم، نو هغه فعال ایمیل ادرس د ما چې ده نو دغه مابیني ده، نو کدې کې زه دغه ثبتومه. نو دلته مې دا کلیک کړه او دلته موږ کولی شو چې دغه کس ایمیل ادرس هم ورکړو. دلته زه د شاخان ډاټ ولی زوی، نو دغه شاخان ډاټ ولی زوی باندې زه کلیک کوم. دغه @gmail.com دا مې کلیک کړه. دلته نور دوستانو خلاص. دلته بل کار هم تاسې کولی شئ چې سکین بزنس کارت په نوم سکین. نو دوستانو، دلته ما د ایمیل اکاونټ یا ایمیل ادرس هم ولیکم. دلته زیاتره داسې غټ رتبې کسان دي چې سکین بزنس کارت لري. تاسو کولی شئ چې دغه لارې سکین بزنس کارت دا هم دغه د بزنس کارت چې دا
دلته سکین کړي او له ځان سره یې ثبت کړي. خو خیر موږ دا لاسرسی نه ورته لرو، نو دغه نور خلاص شو. دغه د ده په دې طریقه موږ تاسو کولی شو، یا تاسو کولی شئ چې که چیرې مو د موبایل ورک شي یا دغه سیم کارت مو ورک شي، تاسو په خپل موبایل کې دغه ایمیل اکاونټ خلاص کړئ، نو د ګوګل سره دغه نمبرونه ارتباط کې دي. یو بله ښېګڼه یې دغه ده دوستانو چې که چېرته جیمیل ته د دغه په کس په نوم کوم میسیج راځي، نو تاسو ته به له ورایه هغه نوم، ادرس، عکس هر څه ښکاري. نو دغه موضوع وه چې تر تاسو مو در ورسوله. ګلونه دوستانو، د لا زیاتو معلوماتو لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او له ملګرو سره یې شیر کړئ، په ګروپونو کې یې شیر کړئ. او تاسو ته ښه وخت. خدای په امان.